سلامونه ونکه هله دوستانو خدای دې خوشی روغ او جوړ بیا سره ژوندون د تاسو سره د میلې خبرونه ده دوستانو دا ونی هم د شاولی کوټ ولسوالۍ اړوند د دالې بند راغلیو غواړو چې دلته د ځوانانو سره د دې د میلې په اړوند باندې وژغېږو او د دې نظریات د خپل ځان سره ولرو تاسو سره مل پاتې سئ بیا هم بخیر اوسئ دوستانو دا چې د دالې بند ته راغلی یم او دلته د ځوانانو سره خبرې اترې لرم د جمعې ورځ ده ځوانان غواړي چې خپله میله دلته ولمانځي السلام علیکم ورور وعلیکم السلام جوړ یاست شکر الحمدلله ژوندی اوسئ جوړ اوسئ نوم دې نوم یې جمیل احمد جمیل احمد جانه اول چې دلته ودرې تا ول څه شي دي مال سپورټونه وکړي ځانونه ماده کې چې ویډیو جوړه کړو جمیل احمد جانه میلې ته راغلی څنګه ده میله شکر الحمدلله بیخي امن امانه معنی ده ښه د کوم ځای څخه راغلی د ښار څخه راغلی ښه دلته د ښار څخه راغلی یاست اوس راغلاست یا اوس راورسېدلو اوس تقریبا لس کې کېږي چې راورسېدلو ښه ما اوس دغه درته وویل د شونډانې زما په رقم وچ کلک لکه هېڅ شی چې نه یې خوړلي یا اوس مې وخوړی یو شی تنزیه دغسې جوړ یې بلکل دغه ستا ملګرو کې کوم یو ته به نوبت ورکړم السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ یاست الحمدلله تاسو جوړ ژوندی اوسئ نوم دې ګرانه شیرشاه جانه دالې ته راغلی څه احساس کوي ډېر خوشحالي احساس کو چې په امن کې راغلی یو یعنی کم مشکل نسل کم چې د پخوا پرتله باندې ارام ارامي ده ځوانان کولی چې په ډاډه زړه په ارام سره خپل میلې دوام ورکړي نو موږ هم نن ماپښین وکولی سول چې دغه ملګرو سره راووځو نو دغه چې راورسېدلو اوس کم مشکل نه ډېر چې ښه خوند درکوي په کندهار کې چې میلې ته ځې کوم ځای دی یو دغه د دالې بند دی چې دغه زموږ د ښار د کندهار ښار د میلو زړه دی دا ولې په دې خاطر چې دا ګرد د آب ګرد اوبو ځای دی او دلته هوا ډېره صافه وي نسبتا نور ځایو ته ډېر مننه کوم دغه ستا ملګري ته مو ورسم که نه جمیل احمد جانه ته به اخوا دی به دې خوا صحیح دی السلام علیکم ورور وعلیکم السلام جوړ یاست شکر دی ژوندی اوسئ ډېر راسه لرې کېدې میک مې نسو رسولی نوم دې ګرانه عبدالله دی نوم عبدالله جانه ته داسې راته وایي چې میله کول چې څوک میلې ته راځي لکه نن چې تاسې راغلي یاست دا د انسان په ذهن باندې څونه مثبت تاثیر درلودلی شي یعنی میله د انسان پر ذهن ډېر مثبت تاثیر لري ولې که چیرې موږ ټوله هفته اخته یو کار کوو او بیا د جمعې په ورځ میلې ته راووځو نو ټوله ستړیا مو ختمه شي رښتیا هم او بیا داسې ځای ته او بیا نو چې داسې ځای ته راووځو خو بیا بیخي په کښتۍ کې ولاړې که نه یا کښتۍ کې نه یې تللې خو بیرېږې خو به نه پکښې کې والله چې یو څه بیرېږو یا نو دا خو په اوبو کې روانه ده جمپ هم نشته جمپ خو نشته خو بیا هم داسې نه چې ته داسې راته یو جالبه خاطره در باندې راغلی چې وخت میلې ته تللی جالبه خاطره داسې خاص خو نشته خو یوه خاطره داسې را باندې راله چې د څه شي ده وایي د غوماش ته ورته یو ورځ موږ دالې ته راغلي وو نو پشخاني مو یې رسېوې وې نو بیا زموږ یو ملګري د غوماش سره ډېر حساسیت درلود نو کله چې سهار راویښ شولو هغه ملګري چا نه پېژندي وایي دا څوک دی دونه پړسولي
او ډېرې تېرېدلي شته ما هم لیدلي دي مننه کوم زموږ هم دغه یو تفریحي خپرونه ده او زه داسې د نورو ملګرو د ځوانانو سره وینو مننه ژوندي اوسئ جوړ اوسئ بیا هم په خیر راسئ دوستانو د دالې بند ته راغلی یم او دلته د ځوانانو سره د دوی په میله باندې د دوی نظرونه د خپل ځان سره اخلو غواړو چې وګورو کوم ځوانان څه خاطرې لري کومې جالبې خاطرې د ځان سره لري دغه دالې ته چې راغلي دي څه احساس کوي په دغه اړوند باندې به د ځوانانو سره غږېږم السلام علیکم ورور وعلیکم ستړي مسئ خدای مو راوله جوړ په خیر مننه ژوندی اوسې نوم دې ګرانه زما نوم شفیع الله ولسمل ولسمل څه محترمه داسې راته ووایه چې میله څنګه ده نن دا خو تاسو پوهېږئ چې د جمعې په ورځ د دالې بند یعنې سربند ته البته د پرچاوو ته د خدای مخلوق راځي او ډېری انسانان راځي او زه خپله دغسې ډېر د خوشحالۍ احساس کوم ځکه چې دومره ښایستې اوبه او دغه ځوانان چې زه وینم یعنې زه داسې یو احساس کوم چې اول خو دلته د امنیت فضا دلته مشکل یعنې موضوع مطرحه ده او دوهم دغه ځوانان دلې استراحت کوي ځوانان دلې هغه کوم د ټول هفتې چې دي یعنې په ټول هفته کې دي هغه په اصطلاح ستړیا وي غمګیني ټول هغه چې ایسته کوي دغه اوبو څخه او دغه اوبو په شاور خپله شخصا زما ته خپله ډېر ښه خوند راکوي ډېر ښه خو دلته چې ګورو دغه اوبه مې یو څه کښته تللي دي که نه دغه د اوبو یعنې په د روژه کې خپله موږ راغلي وو اوبه همدغسې اوښتلې پرچاوو ته یې داسې روانې وې خپله اوښتې که یو څوک ورته ولاړ و داسې اړولې دا خو نو که چېرې تا ته خپله زه وایم دا اوبه خپله فورا هم خپله اوړې ځکه دا د اوبو څپې چې موږ اوس برحاله تاسې وینئ د اوبو غږ تاسې اورئ دغه اوبه خپله هم اوړې او بل دا اوبه که چېرې یو څوک موږ ته ودرو که حتی د ټوله کندهار خلکو ته ودرو دا اوبه هم خپله نه اوړې ډېر ښه دا مې په دې خاطر ولې چې یو کوچنی کلیپ و یو نفر ناست هغه په لاس داسې اړولي ما دغه وویل ولا که نه پوهېږم نو شاید پر لاره چې راتللاس دغه لاره څنګه وه او د لارې کې کوم مشکل نه و دغه سړک چې جوړ شوی دی یعنې د کوره چې ته رارسه ویم تر دغه ځایه پورې ډېر ښایسته ځای و ډېره سړک هم دغه و منظم و حتی د طالبانو برخورد د خلکو سره هم ښه و او ډېر ځوانان مې دغه ولیدله چې هغه هلته د سربند د یعنې د سکاري باغ څخه بیا تر سربنده پورې ډېری ځوانان د دغه لولې پر غاړه باندې ناست وه او بعض یې لمبېدل تر ټولو پورې ماته دغه نن جالبه دا وه چې ځوانانو هلته چې یو بل یې سره پورېول د اوبو ته او یو د بل هغه په اصطلاح باندې لاسونو پښې و مخانو کالي په هغه خټ ورلړله یعنې دغه ماته ډېر ښه خوند راکوي دغه هغه څه چې ماته زه هغه څه وینم چې په اصطلاح باندې دلته د یو ښه امنیت فضا هم ډېر ښه خو یو څه بیا داسې چې د بعضې او بعضې نه یې زویاله وله وتړي دا مشکل نه جوړي زه فکر نه کوم هغه څوک چې د اوبو څخه بیریږي هغه اوبو ته نور څه وکړي هغه د موټر هم نه راته کېږي ډېر ښه مننه کوم دغه ستا ملګري ته به هم لږ وخت ورکړم راځه السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ یاست خیر خیراتي جوړ راغی مننه ژوندی اوسې نوم دې ګرانه زما نوم ابله خاکسار خاکسار صاحب محترمه دالې ته راغلی څه احساس کوې احساس مې دا دی چې دا ځوانان دغه دالې ته راغلي چې ډېر ښه خوند کوي امنیت دی خوشحاله دي کراري ده موږ د مجاهدینو سره ډېر خوشحاله یو ډېر ښه نورو ځایونو ته میلې ته تللی که نه تللی یم ډېر ځایو ته تللی دي ښه په میله کې چې یو جالبه درته پېښه شوې ستا نه هېرېږي کومه میله وه بخار پټاو شوی دا کیسه د سره راته وکړه دا به شاغه کې داسې پېښه وسول پېښه خو وسول دا پېښه خو یو جریان لري که نه معنا خو ډک و د غوښو داسې و بخار د غوښو ډک و بس پټاو خو د اور په پسې وته مننه کوم د خپل انډیوالانو ملګرو څخه خوشحاله ډېر خوشحاله ډېر مننه کوم ژوندی اوسې ورور دا چې دا اوبه ډېرې یخې نه دي که ښه زه خو نو کوشش کوم چې ډېرو ملګرو ته هر ځای کې چې ځان ورته ورسوم او دی خو نو یو څه راسه لرې و په اوبو کې راته ناست دی السلام علیکم ورور وعلیکم السلام جوړ یاست مننه ژوندی اوسئ خاصه د اوبو په مابیځ کې داسې منظرهیي ځای ناست دی
او نو طبیعت مې دغسې ښه طبیعت یې دغسې دی نوم دې ګرانه نوم یې احمد اغا دی. احمد اغا میلې ته راغلی او خاص هم بیا ډالۍ ته راغلی که نه ښه دا راته وایي چې څه احساس کوې احساس خوابدی خو به نه یې که خوشحاله یې ګوره خو احمد اغا ډېر به شاته نه دی دا چوکۍ ولاړه نیسي نه بیا غم اوس ملګري او دوستان چې دي که نه په دې کې ډېر هغه شوق کم یو دی اوس به ونه وایي چې زه خپله یم شوق نسته ګرده نر طبیعته خلک دي ښه ستا په نظر باندې که نه یوه پوښتنه به داسې وکړم که چیرې په دغسې ساحو کې دغه د ډالۍ شاوخوا که چیرې دلته یو ښایسته پارک جوړ شي څنګه دی دا خو ډېر ښه کار دی ښه نور هېڅ نه لري بس ښه کار دی بس خوندور بیا به داسې په اوبو کې نه کښېنې نه داسې په اوبو کې خو نو اوس هم د طبیعت څه ناست دی ښه احمد اغا یوه جالبه خاطره راته ووایه ګوره زه اوبو ته درپسې راغلی یم خاطره خو نو منع که داسې خاطره پر ما راغلې ده زه درته ښه یا یو شی خامخا راغلي نه منع که ګر سره شاته یو څوک څنګه و ښه راځه د ده نو په اختر کې پرېښی وې ونه دا د یارانو د دغه څه لږ دا جریان راته ووایه دغه دا ځوان درته ګډ نو سبا هغه خو نو شاته دی مخ ته نه راځي دغه جریان ته راته ووایه مې دغه ښه ته دغه راته ووایه څنګه یې پرېښولې نه پاته څه وایي اوس هم دغه دی چې بیخي لږ شپې کېږي د نورستان د خوا راشو سوي مننه کوم خیر ما چې څه غوښتل هغه دې نه راته وویله او ډېر پام کوه دغه ډبره هم ډېره شوې ده او چوکۍ دې شوم کرا کرا شاته ځي یا چیرې چوکۍ خو ما خپله نیولې ده سره ویل دې دي چې په ما باندې جالبه خاطره نه ده راغلې خو چې دا جالبه نه سي یا نه چې داسې کار تېرې کړي مننه کومه ژوندی اوسې دغه ستا ملګرو ته کوم یو ته ورسم ما په ملګري کې نو دغه کشمیري صاحب او زه چې روان سم ګوره بیا یو روان یا خواته رسې زغلي نه زغلي دا کشمیري صاحب نه زغلي دې خواته ځمه ښه یا سره زو به نه صحیح دی ښه دی سو نو ولې یو نفر پات سو خو دلته ډېری ناست و بغلته سوله سره ته راسه مخته راسه راسه راته د خدای بنده زه اوبو ته درته راسم ته دلته اکثریت وخت داسې چې کله دغه ځوانانو سره زه مخامخ کېږم دوی بیا یو نفر راته پرېږدي نور ټول راسه ولاړ سي السلام علیکم وعلیکم سلام جوړ یاست شکر دی الحمدلله ژوندی اوسې مخکې چې موږ هلته مرکه کول ته رالې پټو دې پیچلې په دا مخ کې راته کښېناستې عکس یې اخیستې ما چې وسړی دا یو عکس مکس سړی نوم دې ګرانه نوم یې انور شاه انور شاه هغه صاحب د ملګرو سره راغلی ډالۍ ته که نه دا لار څنګه وه لار ښه برابره وه خو یو دغه موټرسایکلان دغه ځوانان بځغلي معنا داسې نه چې یو مشکل ورسېږي دا د ډېره جالبه نقطه وویله ما اوس دغه ویله چې په موټرسایکل راغلی که په موټر کې یا موږ په موټر کې هغه دغه حاجي پهلوان به پلا پښه ورکړو موږ ول په طبیعت تر ځه وروره داسې نه چې یو مشکل او په طبیعت شاته اوبه هم پاشل کېږي ښه نو ځان به ورڅه ګورو او دا رښتیا هم غټ مشکل جوړوي دا چې میلې ته راځي په کور کې والدین ته وایي چې زه ځم میلې ته مور پلار په دغه تمه چې زوی مې تللی دی میلې ته نو خدای نه خواسته دا چې یو ټکر وکړي بل هم خوش کړي ځان هم خوش کړي خپل وسایل هم خوش کړي نو ځغستا یې نه ده ښه په طبیعت باید سره میلې ته ځو که نه او میله د چه ځای دی د طبیعت ځای دی نورو ځایونو ته میلې ته تللی والله و په د اختر کې داسې یو 15 ولایت د 6 ولایت مو وغوښتل ډېر چې د په زړه پورې ډېر دې خوښ کوم ولایت ډېر مزار شریف ولې دغه ډاله اوس ولاړې خو دا خو موږ خپل ځای دی منار وخت ته راځو هغه داسې بل ځای راځو داسې یو جالبه پېښه شوې وه که نه جالبه جالبه خو دا داسې وه نیماله یوه مو ساده جوړه کالي وړې وه او یوه د نم غاړه او غاړه چې مو یوړله نیماله هغه یې په ګاش ده ګاش یې ورا سره باره مو کشه کړو ډېره جالب مننه کوم ژوندی اوسې موږ زه دغه نور ملګرو ته وخت ورکوم مننه الله دې شاد ژوندی اوسې
بیا هم په خیر راسئ دوستانو دا چې د ډالۍ بند ته راغلی یم او دلته زیات ځوانان د میلې لپاره راغلي دي غواړي چې خپل د جمعې ورځ دلته ولمانځي. السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام. جوړ یاست؟ خیر دی شکر تاسو. مننه ژوندی اوسئ. نوم دې ګرانه؟ نوم مې سردار ولی دی. سردار ولی جانه د ډالۍ بند ته راغلی کنه څه احساس کوي څه فکر کوي چې دغه ماحول ګوري دغه منظرې ګوري؟ دا احساس کوم دا ښه ډېر اوبه دي خلک ډېری راغلي کوم ځای چې خلک ډېر هغه ځای خوند کوي. ډېر ښه. نورو داسې ځایونو ته میلو ته تللی که نه؟ یو د کاسې ته تللی نور خواته نه یم تللی. ښه نن چې دغه اوبه ګورې دا څومره خوند کوي دغه انسان طبیعت څومره په راسته کېږي؟ دا اوبه چې ګورم ډېر مې طبیعت په ارامېږي. زه چې راتلم دې خواته مې پر سر دا چې اوبه مې ولیده نیکه طبیعت حساس ډېر ښه جوړ شوې نارمل شو. ډېر ښه مننه. سلام علیکم ورور. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ. مننه خوشحاله اوسئ. جوړ نوم مو چې څه؟ عطاالله جانه دا راته وایه چې د کندهار څخه راغلي یاست که د بل ولسوالۍ څخه راغلي یاست که د بل ولایت څخه؟ یا د ښار خلک. ښه د ښار خلک ډېر ښه. نن چې دغه ډالۍ ته راغلي یاست او دغه ځوانان دلته ګوري او دغه شاوخوا کوم دغه جغرافیایي اقلیم چې دغه ګوري څه احساس کوئ؟ ولا دا خو د خوشحالۍ ځای دی چې سږ کال اوبه هم ډېرې ولې او پرچا هم وسولو او ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې رالو ښه د راحت احساس کوو او میلې دپاره نو د هغه دپاره راځو چې سر کال خواري او ستړیا او تکلیفونه یا د میله کې نو یو انسان یو طبیعت او ریفریشمنټ او ښه تازهوالي ماغ ته ورکوي. ډېر ښه. دغه بله نو ښه د راحت احساس هم کوو طبیعت هم برابر چې بس ورځ دلې تېره کړو ماښام ته برته تر کوره پورې ځو. ډېر ښه. د کندهار په ټولنه کې دغه ځوانه طبقه د هفتې په جریان کې دوی مسلسل په خپلو کارونو باندې بوخت دي. د جمعې ورځ دوی دغه دپاره ځانګړې کړي چې یو میله وکړو. د دوی په ذهن باندې څونه مثبت تاثیر درلودلی سي ستاسو په نظر؟ دا خو ډېره ښه خبره ده چې انسان یو په خپل کار اخته وي بیا د جمعې په مابینځ کې خو ډېر مشکلات راځي خامخا کاروباري مشکلات ورسره راځي خو جمعه چې راورسېږي دغه د جمعې میله او دا سیستم او ترتیب چې دی کوي یو ریفریشمنټ کوي ګرځي یو تازه هوا او یو منظره کوي دا د تېرې هفتې ټول مشکلات او غمونه به د انسان سیر کې انسان ډېر تازه سي را روان جمعې ته بیا د کار ډېر ښه فکر چې بیا به کار دی بلې جمعې ته بیا د امادګي نیسي چې بیا یو منظره او تفریح وکړي. ډېر ښه. ستاسو په نظر باندې اوس خو چې ګورو که نه ټول دغسې وچ کلک په وچه مځکه ولاړ یو دغه ساحه که داسې یو پارک سیستم ولري ستا په نظر به څنګه وي؟ دا ساحه که پارک سیستم ولري یو خو د دې آمدن به ډېر زیات وي بل د دې مسؤلیت چرڅوک په غاړه واخلي هغه د دې ډېر ښه تفریح ځایونه جوړولی سي مطلب خیمې جوړولی سي غرفې جوړولی سي خونې جوړولی سي چمنیان جوړولی سي نو بیا خو تر دې هم ډېر مینوال پیدا کوي تر دې هم ډېر زیات رشکش جوړېږي. مننه کوم ستا څخه ژوندی اوسې. دغه ستا ملګري راته وویل وایي زه خبر نه درسره کوم راڅه خوا بده یا نه خبر نو ولې راته خبر نه درسره کوم؟ اوس به درسره وکړم. نوم دې ګران؟ صفي الله جانه ډالۍ ته راغلی؟ هو د خیر ډالۍ راغلي نو منظره به وکړو ملګري ډېر ښه مانم راغلي دي د کوټې څخه چمنه راغلي د کوټې راغلي نو هغو ته میله ورکړو خپله راغلي خپله میلمه که ستا سره میلمانه دي؟ یا نور میلمانه راغلي موږ کوربای ښه میلمانه دې راوستلي دي دلته؟ هو میلمانه خو نو اوس لاړه کښتۍ کې سپاره سوله ښه منظره وکړله بس نو چې دوی هم لاړ سي وایي موږ داسې ډالۍ ته ولاړو داسې په کښتۍ کې سپاره سوله که نه؟ هو نو هخوا ته خو نو دی اوبه نسته د کښتیانې سره نه دی د منظرې ځایونه شته. یو شی دی دغه لاره خو ډېره اوږده ده د ښاره پورې دغه بعضې ځوانان د خپل وسایل چې موټرسایکل دی که موټر دی که بایسکل دی ډېر بې احتیاطي ورسره کوي ستا په نظر څونه خطر پیښېدلی شي؟ خطر خو دی چې احتیاط نه وکړي هر ساعت کې خطر دی نه باید د هر سړی احتیاط وکړي سکوټر یې که موټر یې سوکی وچلوي لار هم خرابه ده نه بیا کډې مډې هم زیات یې لار هم نرۍ ده نه اول خو باید دا خلک دی حکومت دی وکړي چې دا لاره جوړه کړي نو چې لاره جوړه شي بهر نو انشاءالله سفر اسانه دی. ډېر اعلی. ښه داسې میلو ته چې تللی یو وخت داسې یو جالبه پیښه سوې ده درته؟ یا در اوس خو دی جالبه نه ده راغلې وه. ښه وده څنګه وو دا جالبه وایو صحیح دی؟ جالبه خو داسې وله چې تېره هفته موږ رالو تقریبا د 25 تر 30 ځوانانو پورې ولو زاړه واړه سپین ږیري هر څه راسره وه په ډېر ښه آمادګي هم سره راغلي ولو خو بدبختانه زموږ سره د ګیس ډبه پاته سوې وه غوښه هم پاته سوې وه ګیس ډبه هم پاته سوې وله نو برته پسې ولاړو ځوانان بری دا خوا راوړه
دا چې 25 نفر یې غوښ هم پاتې سي او دیګ هم پاتې سي راوړي مو چې شي و نو خو شی مې نو راوړی برته ځوانان ولاړه بس پر لارې خو د غوښې چې کوم منیستي هغه خو پراس و چې ځای ته راورسېدو زموږ ډبه مې یېرول بیا شاوخوا سره ګرځېد یو ځای مې پیدا کړل بیا مې خپل سیستم سره برابر کړ یو شی چې پاتې هغه وای د میلې سرګرداني هغه مې ومیله ده مننه کوم ژوندي اوسئ موږ هم داسې راغلي یو غواړو چې هغه ځوانانو سره خبرې وکړو او د دوی نظریات هم میله باندې واخلو مننه جوړ اوسئ خیر اوسئ بیا هم بخیر راسئ دوستانو تاسو دالې ته راغلی مو دلته د ځوانانو سره خبرې اترې لرو او د دوی په میله باندې د دوی نظر د خپل ځان سره اخلو غواړو چې دوی سره د دوی جالبې خاطرې هم د ځان سره ولرو او ما ته بیا هر غړی جالبه چی شي چې دلته کښېنم یو راسه ولاړ سي اخوا ته راته کښېني بلا نو هلته ناست وي وایي داسې مړه دغه راغورځي نه داسې داسې هغه سړه مرمۍ ورا چې هر ځای وموږدي بلا وایي څنګه دي همدلته راسه سلام علیکم وعلیکم السلام ښه یاست خیر خیرت ژوندی اوسئ جوړ اوسئ نوم دې ګران نوم یې شاه محمد شاه محمد جانه میلې ته راغلی او ځان داسې لوڅ خش کړی وایي خو په د کښتۍ کې ولاړم دوی مې منظره ولګول دا خوا رالم نو ډېر ساعت مې تېر سولو کالي مې پیدا سر نه اودس نو دغه مې درته وویله ښه نو په کښتۍ کې سړی ځي خو باید دغه کالي وچي نو بیا کښتۍ ته څه ضرورت دغسې به تللی وای دغه دی خو دا ډم ډېر غټ ولو په دا ښه خوند یې راکړ ښې اوبه بیا کالي ممکن اودو کړو ښه ډېر ښه دا طبیعي اوبه دي ښه خوند کوي که نه ښه د ملګرو سره دلته راغلی میلې ته راغلی داسې نور ځایونو ته هم تللی میلې ته کوم کوم ځایونو ته تللی یو هرات له تللي یو هلمند له کجکي له تللي یو مزارې ته سالنګ ته ډېر چې دې خوښ دی ډېر ښه خوند درکوي کوم ځای دی ډېر ښه خوند یقینا خپل کندهار ښه خوند راکوي رښتیا هم بیا داسې ځای که نه داسې ځای لکه د ډاله او دغه حاجي صاحب خو ستا ملګری دی که نه وکې چای خو نو ما کله چې دلته راتللم باران مې ورته وویل چې زه دوی سره ګیلاس چای څښم او حاجي صاحب سره زه خبرې نه کوم زما خوا به ده دی دغسې ولاړېږي بس صحیح سو ښه دا راته وایه چې دغه لاره باندې چې د ځوانان راځي دغه خپل موټرسایکلان او کوم وسایل چې ورسره ډېر بې احتیاطي ورسره کوي څونه خطر پیښېدای شي ډېر خطر پیښېږي د چا لاسونه ماته چا پښې ماتې د چا ملا ماته په دغه ټکرو کې د بې احتیاطۍ څه په احتیاط په ارام په سکون باندې راشي ډېر ښه خوند ښه میله به مو وکړي که نه ښه اوس دا راته ووایه میلې خو د ډېر ځایونو ته میلې ته تللی که نه او بل د کندهار ځوانان چې دي ډېر داسې میلیان دي په نورو ولایتونو کې د کندهار ځوانان بیخي میلیان دي که نه داسې یو جالبه چې پیښه شوې چیرې وه په کوم ځای کې وه دا په دې اختر کې ډېرې جالبې د ټکرو د رامنځته سولې د دې د خپلې بې احتیاطۍ څه چې راغلې منظره به م سره بې خونده ښه زه خپله ولاړم ډېره ښه منظره مې وکړه په ارام او په سکون باندې ښه ډېر ساعت مې تېر شو ډېر خوشحاله رالم نو منظرې څه مې ډېر خوند واخیستی ښه او کله چې داسې د اوبو غاړې ته ولاړ سې انډیوالان نه وي در سره او داسې یو زمزمه درته په یاد څه شي وایي میده د ځان سره ګر لکه بلبل په دغه وایم ستړی مسې ښه راغلې کوم سنګر له ته راغلې وغازي جانانه ستړی مسې ښه راغلې وغازي جانانه ډېر ښه ډېر ښه ډېر اعلی ښه ستا څخه مننه کومه دغه ملګري ته به وخت ورکړم صحیح دي یا حاجي صاحب سره زه خبرې نه کوم سلام علیکم وعلیکم السلام جوړ یې په خیر یاست جوړ یاست ژوندی اوسئ جوړ اوسئ ولې داسې بغل را سره ناست وي نه دغسې خوا دې راسه بده یا خدای دې نه کوي ولې به مو خوا نوم دې ګران عبدالمنان درانی درانی صاحب محترمه ملګرو سره راغلی دالې ته څه احساس کوي والله ښه دی څوک وځي ټول هفته کار یې بیا نو د اختر څخه مخکې روژه وه د روژې څخه مخکې کارونه نو د اختر کې څوک منظرې کوي سیاحت وکړي وګرځېږي نو کې پام په بله سي او دا طبیعتاً داسې دی انسان چې باید په هفته کې یو نوی ځای باید وویني چې د ده مزاج ښه او راتلونکې هفته یا راتلونکي وخت کې دی کار ته برابر او انرژي یې پولي ډېر ښه ډېر اعلی ښه دلته چې دغه ملګري څو تنه ملګري راغلي یاست تقریبا 10-12 نفره راغلي یو په 10-12 کې هغه د بانډار مالګه مو کومه یوه ده د بانډار مالګه مو ګلالۍ نومېږي دې سره زه خبر نه کوم ګلالۍ نومېږي زموږ د بانډار مالګه هغه دی ګلالۍ نومېږي ګلالۍ ځان اوس دا چای چې هم راوړلی او د دې زموږ سره یي باید دلته را سره کښېنستلی وای ښه ښه داسې راته ووایه داسې یو
جالبه در باندې راغلی ده چې ستا نه یېرېږي داسې یو جالبه نه دا په میله کې وخت میله کې خو داسې یا ما ورته نه سره ګورو په میله کې یو وار خو لاس راکړه خدای دې راوله یو وخت په دا میله کې داسې وي که نه چې وخت ولاړ سي ټوله شیان سره اماده کړي یا د غاز ډبه نه وړي یا غاز ډبه وړي ګیس نه پکښې کې یا د غوښو بخار باندې کړي هغه پټاو سي بارانو ګوله پسې ځغلي داسې وخت پېښه شوی ده ولا حقیقت کې یا دغه د عملیې ترتیب سیستم چې کوم چاته معلوم وي نو هغو سره بیا داسې تر اوسه خو داسې پېښه نه ده سوې نه چې شی کم سوی دی نه داسې جالبه واقعه تر اوسه پورې دا د اشپزۍ په برخه کې راغلی ده ولې د اشپزۍ په برخه کې مسؤل اکثره وخت زه یم نو بیا په کور کې هلته مکمل سامان یې واري چې کوم در نظر یې وباسم بیا موټر ته وکړو راځو اوس خو نو وایم نه چې وخت د اشپزي راڅخه خرابه سوې ولا خرابه سي وای هغه بیا بل ماټر خرابه سوي یې وخت کې په میله کې چې شي کم ته خپل راته وای السلام علیکم یا راسه السلام علیکم وعلیکم السلام ته خو نه سره دې راځه زه خو نه یا زه لاس راکړه دا چې ټینګ دې نسم راځه بلار دسي نوم دې ګران محمد اکرم جانه دا راته چې نن میله څنګه ده ولا نن ډېره ښه میله وه ښه د خوشحالۍ ورځ وه ښه د خوشحالۍ میله وه ښه د جمعې ورځ وه او نن عوام ډېره ښایسته جوړه ده ښایسته جوړه وه د یوه نری باران نو ډېره ښه وه ماشاءالله څو تنه ملګري راغلي یاست یاره تقریبا 6 نفر راغلي 6 نفر ملګري راغلي او د بولدک ډېر ښه ډېره ده بولدک کې خو نه هلته داسې یو منطقه نه لري که نه هلته چې ډېر خلک ځي داسې د تفریح دپاره یا د میلې دپاره ځي کوم ځای ته ځي ونک ته ځي ونک بس هغه چې دی څه شینګیا ده او اوبه دي د که څه زیارت یې څه اوبه شته شینګیا یې څه شته نو بس هلته ځي بس بل ځای نو نشته وه او داسې اوبه چې وګورئ لکه دغه دا اوبه نو نشته بل ځای دا اوبه بل ځای نشته ډېر ښه کله چې میلې ته تللی داسې یو جالبه پېښه شوې ده بلکل زموږ خورې وو هغه تللي وو کونړ ته دوی 15 نفر وو نو دوی بې احتیاطي کړې وو بیا د کونړ ورو ته ولوېدلي وو تقریبا هلته یو نفر یې شهید شوی یو بې سده شوی وو نو په دا اوس اختر کې د اختر په 15مه ورځ یې راوړی بس برته یې پټ کړی میله سره بیا خونده شوه بولدک ته راوړی نو دا چې شو د دې د بې احتیاطۍ د وجې وه هر وخت موږ ویلي که وسایل یو که داسې احتیاط په ټول عمر کې ښه دی که نه ډېر ښه دی ښه نو ستاسې څخه مننه کوم زم دلته نور ملګري مې انتظار یې هغوی ته ورځو مننه وروره خیر اوسئ چکه کوو و چکه څنګه شکیلو بلد ستاسو خوښ یا نو دغه کو هغه اول څو شکیلي اول یې ژر کوښ یا دا اول یا زور به معلوم کوونی سي وای تا کړه کجو یا ته ودرځه داسې نه دا چا د چې ډېر راووتله عجیب ماوتایو و ښه دی دواجه ته چې دویاس نجیب راووت ونې ساجي زور ورسره وویش کله ځکه چکه درته راووتل یا یو دانه زور دی کې دی هغه پسکې کې دی ما دا چکه دا ور واچو زور دی یو دانه وښ کله ښه دا دوه ونې سوه راوله کجه درو کم راوستله ها دا خو مساوي سوه دا خو نه مساوي سوه زموږ نمبر بس ونې سویش کله ښه بس نو دا واره داسې فکر وکړه چې وموبایل یا دا ودرې بیا مساوي کېږي دوستانو دا چې ډالۍ ته راغلی یم او دلته د ځوانانو سره خبرې اترې کوم د دوی په میله باندې د دوی نظریات خپله ځان سره اخلو او همدارنګه د دوی د ساتیرۍ اوس خو فعلا چکه شروع ده نو ولې ودرېدله بالا سره اشکېرئ او دوی چکې دا خو 200 یک سو سلام علیکم وعلیکم السلام جوړ یاست شکر دی الحمدلله ژوندی اوسې نوم دې ګران عبدالباقي جانه یا ګټې مشکل چا نوبت دی نه بس تا دی شاید ما دی عبدالباقي جانه څنګه ده میله څنګه ده والله خو بیخي شکر دی الحمدلله والله ښه میله ده ورو او دلته خو نه ګورې چې شي راله دوې چکې سوې ښه څو تنه ملګري راغلي یاست تقریبا 8 نفر راغلي او دلته خو ګورې
او دا درې چکې ونیسه اوس نو درې چکې او دوره وباسه ګټه وباسه نو خو نوبت مو دی ما تا یې بګژې کې ښه چې میلې ته راغلی دی ښه څه احساس کوې څه فکر کوې دلته ځوانان وینې ورته چکه کوې بس بیخي ډېر د خوښۍ احساس کوم بس دا ملګري وانډوالان چې راغلي چې والله خو بیخي ښه د خوښۍ احساس کوو ساعت مو سره چېرته مخکې مو چکه وشکېده بلې و چا وګټل اوس یې ګوره دغه د باډر باندې دا خو نه چکه ته راځي پکښې کېږي نو داسې چکه خو دا رقم نه کېږي ته خپله چکه شکېرنی او د چا نه وباتو و عزت الله خانه ته وشکل هغه یو خو اوس لا پرېښول لاړې سلام علیکم ورور وعلیکم سلام جوړ یې شکر ژوندی اوس یې جوړ نوم دی عبدالمالک جانه دلته چې زه کښېناستم تا ول زموږ د مرکې نه فرق دی و بس نه کې په موږ کې داسې واداره دي مطلب نه دی ویلی خبرې خو مې زده و انشاءالله خبرې بس نو چې خبرې مو زده باید لکه بلبل داسې راته غږېږي عبدالمالک جانه څنګه ده میله څنګه ده میله بیخي ښه روانه ده څه وخت راغلي یاست سهار راغلي ښه یعنې داسې معلومېږي لکه اشپزي سیستم چې مو د دې برابر کړی و د دې مو اشپزي وکړله بس چې شم پخ کړي د چرګ غوښه مو پخ کړي چا پخ کړي د احمد ضیا پخې کړه احمد ضیا پخې کړي نیکې خوندورې وې و خوندورې وې چې ښه د زړه د راز ووایي بیخي دا خاص په سرو غوړو کې ولاړې نور وخت چې میلې ته ولاړ سئ دی اشپزي کوي و په کابل کې هم دا اشپزي کوله یو وخت څنګه خرابېږي که نه خامخا یې وخت کلکې وې عزت چې مریض کوي چې کلکې سي که نه وایي دی بیا هغه بل ماډل دی خوشحاله یاست د خپل ملګرو خپل شکر دی و الحمدلله خدای دې دغه نه دري مننه ژوندی اوسې نو عزت الله جان که نه احمد ضیا جان ته به وخت ورکړو احمد ضیا جانه سلام علیکم وعلیکم سلام جوړ یاست سرور خیریت دی مننه ژوندی اوسې ډالۍ ته راغلی او که یې چکه څنګه روانه ده چکه چکه خو نو بس ښه روانه ده دوې بازۍ مې بایللي دي او مې ګټلې ده او اوس خو بل نفر نشته نو هغه تا وتښتوي درې چکې و دوی جوړ ویل ما ورته وایي چکه وشکلو چې هغه درې چکې راته راغلې دوی ولاړې وې زه مننه کوم د خپل ملګرو دوستان چې دلته راغلي یاست یا نور ځایونو ته میلې ته ځي خوشحاله یاست والله ډېر خوشحاله بس ساعت مې تېر دی او ټیم پاس دی نه دی احمد ضیا جانه که چیرې په دغه سیمه کې په دغه ساحه کې که داسې د پارک سیستم جوړ سي ستا په نظر څومره بهترین دی والله چې د پارک سیستم جوړ سي بیا به ټول ښاریان دلته راځي دلته اوبه هم ډېرې دي نه دي بس دښتونه هم دي هوا هم سمه ده نو چې جوړ سي خو ډېره ښه خبره ده یوه اخرنۍ پوښتنه داسې یو جالبه خاطره راته ووایه جالبه خاطره نو څنګه ولاکه نو داسې شاید د شا لخوا بیا نقل درکول کېږي جالبه خاطره به درته وایم ولاړو کابل ته د اختر ورځ نه وه دومه ورځ یو حرکت مو وکړي کابل ته ولاړو کابل کې په لاره کې چا د هوټل خوراک نه کوو اشپزي مو نه وه کړې نو بیا ولاړو په کمپنۍ کې زه وم یو بل ملګري مو ډوډۍ هم خلاصه سوې وه بیا مو چپس راوړل چپس چې مو راوړل چې موږ ډوډۍ ته کښېناستو یو انډیوال مو راچپه سو چې راچپه سو بالا مریض سو چې مریض سو بیا مو دغه ته یوړی دواخانې ته مو یوړی هغه دا یوسې هسپتال ته دغه ته روغتون ته چې مو واړوي ډاکټرانو مو وارخطا سو چې دا مو څه مړی راته راوړي د هغه ځای سم بل روغتون ته پسې یوړی هلته چې مو واړوي دغه یې ورته وکړي الټراساونډ یې ورته وکړي دا خطرناکه دی چیرې بیا خو موږ په کابل کې ناولاد وم بیا هغو ته مو وویل چې دا چیرې یوسو هغه وویل چې یا جمهوریت ته یوسئ یا علیاباد ته یوسئ بیا مو ورته وویل چې علیاباد چیرې دی بیا غیبي بس دا ما ته خولور ته راوته ما د پوهنتون و کومې خواته دی پوهنتون نه ما لیدلی و هغه راته وویل چې پوهنتون شاته ده شفاخانه بیا نو ولاړو هغه شفاخانې ته چې هلته ورغلو بیا خو ډاکټران هم نه وه اختر و دوه نفره و هغه بیده و ډېر په تکلیف مو راکښېنولې ملګری مو جوړ څو ملګری مو داسې دی هغه داسې له پتکې ویل اوس فعلا څنګه دی اوس خو ډېره ښه ده نو بیا پیچکاري سره ولګولې بیا مریض ښه سو نو ډېر سره وارخطا سولو بس دا مو ډېره ترخه خاطره وه نه دی باید یو څه احتیاط وسي که نه په میله کې احتیاط ښه دی نو مننه کومه ستاسو چکه مې در خرابه کړه زما سره چا چکه نه وشکېدله یاره ستا ملګری ولاړې هغه نه رالی نو چې اوس راغلی وای نجیب خان خو نه هلته ولاړ دی مننه موږ داسې نورو میلهوالو ته ورځو استاذ هم دی نجیب و به دا ګوډه کې دی ته په دنو استاز نو پېښ شوی مننه وروره خیر اوسئ جوړ اوسئ مننه
بیا هم په خیر اوسئ دوستانو. دا چې ډالۍ ته راغلی یم او دلته د ځوانانو سره خبرې اترې کوم، د دوی په میله باندې د دوی نظر د ځان سره اخلو. زیات شمېر ځوانان اوس هڅه کوي چې داسې د ډالیو خواته راسي، ځکه دا یو داسې آزاده فضا ده او دلته دغه آب و هوا دغه ځای ډېره نارمل ده او ډېره سمه هوا ده. د اوبو ترڅنګ دلته یو تعداد ځوانان داسې راځي چې په د اوبو کې لمبېږي او د دې ترڅنګ په لاره کې چې کوم سهولتونه دوی ته برابر شوي دي، شینګیاوې دي، نو طبعا د کندهار ځوانان داسې ځایونو ته ډېر ځي او هلته خپله میله لمانځي. سلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام. جوړ یاست؟ شکر الحمدلله. ژوندی اوسئ جوړ اوسئ. نوم دی څه محترم؟ نجیب الله. نجیب الله. نجیب الله جانه په حاجي صاحب درته وایم، صحیح دی؟ یا من خپل نامه راته ښه. داسې خوابدې راسه معلومېږي، خوښ به دې نه راسه بده. یا ولې مې خوابه ده؟ ښه ما چې راسه خوابدې میلې ته نن راغلی او خاص هم د ډالۍ په دا ژۍ باندې ناست یې، څه احساس کوې، څه فکر کوې؟ ښه خوند کوي، ښه مازدیګري دی، یارانو سره ناست ساعت مو چیر دی. ښه فکر کوم تاسې میلمه یاست که بل میلمه در سره دی؟ یا یو ځای یم، یو مې دغه انډیوال دی. ښه هغه زما سره خوابدې دی، ګوره. یا نه دی خوابه؟ یا زما سره دواړه څه خوابدې، که خوابدې نه وای بیا مخ دې خواته راوړی. یا راړي نه راړي هغه په خپله نارې وایي زه ګونګی یم. نجیب الله جانه د کوم ځای څخه راغلي یاست؟ موږ د کندهار راغلي یو. خپله خو د کندهار د ښار یاست، په بل هیواد کې واست دلته رالاست؟ موږ د کراچۍ راغلي. ښه د کراچۍ سره مېلمانه یو. اوس په د اختر کې راغلي واست؟ و په د اختر کې راغلي. ښه ډېر ښه. ښه هلته د کراچۍ کې هلته خو داسې دغه سمندر دی که نه؟ د هغه ځای دغه آب و هوا ډېره سمه ده که د کندهار؟ یا د دې ځای هوا خو نو ځان ته هوا ده، هغه ځان ته ده. ښه هلته هم داسې میلو ته وځئ؟ ډېر کم. ښه ولې علت یې څه دی؟ نو خو نه څه داسې ځایونه نه لري هغه کله افغانستان چې لري. ښه دلته خو طبیعي هوا ډېره زیاته ډېره ښه باغونه، ښه میوې، ښه هوا. او خدای دې وکړي چې یو څو ورځې پاتې شي چې دغه دلته دغه میوې ورسېږي که نه، داسې نه چې په نمایي کې ولاړ شي. یا انشاءالله دلي یو ډېر ښه. ښه بانډار ته چې دلته سره ناست یاست او میله میله کې څه شی راوړي دي؟ میلې خو دغه شان ډېر دي، چای، نخود، انرجیانې. چای او نخود او انرجیانې هر څه شته که نه، میله مکمله تکمیل ده. ښه نو دغه بانډار کې چې دلته د اساسي ملګري در سره دي، نور ولایتونو ته یې بیولی که یوازې دغه کندهار؟ یا ډېر ولایتونو ته ولاړو، شمال خوا ته کابل ته، ایوب ځاځی، پکتیا، لوګر، دا ګرده خوا مو وکتلې. ښه په دې کې چې د ډېر ساعت ورسره تېر شو، د چا سره د ډېر ساعت تېر شو؟ د بانډار مالګه په دې کې کومه یوه ده؟ ګرده کې ګرده یاران یې ګرده مالګه ده. ښه نو حاجي صاحب نو مخ ماته راړې؟ ما غواړې یا ته مخ راواړم. السلام علیکم. وعلیکم. جوړ یې؟ خیر خیرات یو. خوا دې راسه بده؟ یا خدای جنک. ښه نو راکه لاس دارلی خدای دې راوړه. داسې بغلي راته ناست وې په دغه خاطر مې درته وویله ما چې خوا دې راسه بده. یا الله جنک. نوم مو؟ حاجي نعمت الله. ښه حاجي صاحب محترمه میلې ته راغلی څه فکر کوې، څه احساس کوې؟ بس ډېر ښه هوا ده، هم د ملګرو سره راغلی یم، ډېر ښه خوند کوي. ښه څه وخت راغلي یاست؟ موږ نو د اختر پر درېیمه راغلي. ښه د اختر په درېیمه تاسې هم د کراچي ښار څخه میلمانه راغلي یاست که نه؟ و د کراچي سره راغلي. دلته چې کندهار دغه کوربه چې څوک دی کومو کومو ځایونو ته یې بوتللاست، نورو ولایتونو ته ولاړاست که نه؟ ونه ټولو ولایتونو ته تللي وه. ښه وګرځېدلاست؟ و ډېر چې دې خوښ شو کوم ځای و؟ ډېر مې خوښ شو بنجامیر. په څه سبب باندې؟ ښه اوبه لري. ښه اوبه خو دلته هم شته؟ یا نو هغه اوبه درجې نامیانې دي. نامیتوبې په چیش کې دي؟ نامیتوبې په پاکوالي کې. ښه هغه پاکې وي؟ ښه یو بل شی هم دی وایي هغه دغه بغل ته ښه داسې پارک هم جوړ کړی دی او ښه کورونه دي که نه؟ ونه دغه ځای د نځوانانو نه دی راباندې لرلی. ښه نو بس ما هم داسې لږ مې وخت لیدلی و، اوس بیا زه هم سم کړی. ښه ستاسې په نظر باندې که چیرې دلته دا رقم یو پارک جوړ شي که نه، دا د اوبو پر غاړه څنګه دی؟ دا خو به بیخي باید چې جوړ یې کړي. حتمي دی که نه؟ باید چې جوړ یې کړي. ښه او کله چې دغه میلې ته ولاړاست دغه ملګرو سره داسې یو جالبه خو به نه وي پېښه شوې چې ځان سره کراچي ته ولاړ شي او بیا هلته یې وخت په یادوي او ډېر پر خاندي؟ بس خاندم خو نو داسې کیسې ډېرې پېښې شوي دي. نو لکه یې وویلی شي؟ د ویلو نه دي. ښه نو مننه کوم، خوشحاله اوسئ.
موږ هم داسې نور ملګرو ته وخت ورکوو هغه ته ورځو د هغې سره څو خبرې کوو مننه خیر اوسئ بیا هم بخیر راسئ دوستانو دا چې دالې ته راغلی د دالې په بند کې او دلته جالبه دغه ده چې په شنه اسمان باران سو باران هم ورېږي میده میده او موږ هم دلته راغلي یو د میله والو سره ناست یو د دوی میله ګورو چې میله څنګه ده او هندوانه څنګه ده په میله کې هندوانه هم شته سلام علیکم ورور وعلیکم سلام ورور جوړ یاست خیر و خیرات دي ژوندی اوسئ جوړ اوسئ نوم دې نوم بشیر احمد دی بشیر احمد جانه موږ دلته لمونځ کوئ او دلته د هندوانې بحث شروع څنګه و خو هندوانه خو بس یو چا خطا ایستلو او ډېرې ښې هندوانې چې هغه چې مې راوړې دغه رقم اوس یې بس پیسې چې ډېر راڅاخیستې یا مخکې یو بله موضوع داسې وه چې وایي په دا ملګرو کې یو هلته لاس سر درلودی که څنګه یا انشاءالله لاس نه سره لرو خیر اشنا وایي دوی هندوانې ورسره راوړي بیا مرسکلان څنګه حساب دی که نه هغه به عاجزه راته وایي ښه اوس ته راته وایي چې میله څنګه ده بیخي ښه خوندوره میله ده خوشحاله سو چې تاسې هم رالاست مننه جوړ اوسې د هندوانې خوند وګورم خود بې خونده نه وي انشاءالله خوند یې سم وي په خوند خو سمه ده یاره رنګ یې نو کې بد دی څه وخت راغلي یاست میلې ته تقریبا داسې 12 نیمې بجې وې چې راغلو دی دلته چې رالاست دغه لاره مو وکتله او دلته دا ځوانان چې راځي څه احساس مو کوئ لاره کې مشکلات وو نه وو دلته چې رالاست څه احساس کوئ اوس خو انشاءالله بس ډېره د خوشحالۍ فضا ده امن دی او سوله ده نو انشاءالله اوس کوم مشکلات نشته نه په لاره کې شته بس هر ځای که د شپې که د ورځې چې ولاړ شو انشاءالله بس خوشحاله یو اوس هېڅ ډول مشکل نشته که نه مشکل نشته ښه مننه کوم بشیر احمد جانه دغه ته به ورسم السلام علیکم وعلیکم سلام ستړي جوړ یاست خیر و خیرات ژوندی اوسې ډېر دې راباندې وخندله وه چې خان وو سره یا اوس دې پر موږ خندله که دې په دا هندوانه پر هندوانه مو خندل بارا به دلته کښېږدم بس ورته خانده صحیح نو 400 افغانۍ راسه اخیستې چې هغه دا شنچټ هندوانه 3 دانې په 400 و 3 دانې په 400 اوس یې په خپل سر در کړي دي یوه د شپې ورځ په 400 راول تمام نوم دې ګران سمیع الله سمیع الله جانه دلته چې راغلی د خپل ملګرو او دوستانو سره ناست یې څه احساس کوې ډېر د خوشحالۍ احساس کوم د ملګرو سره ناسته ښه خوند کوي او تلپاته همیشه داسې خوشحالي غواړم د خدای سره ډېر ښه نورو ولایتونو ته چې ځي یا نورو ځایونو ته ځي همدغه ملګري یاست بله دا ملګري وو ښه په دې کې هغه د بانډار مالګه مو کومه یوه ده د بانډار مالګه مو یو دی یو دی ښه هغه مالګه خو معلومه سوه یو دغه ده لا خو دوی هلته دا نفر د یوې مالګې کارنامه خو معلومه سوه چې بله به ښه او دلته چې تاسو ته ګورو ډېرو ولایتونو ته تللي یاست په ډېرو ولایتونو کې ګرځېدلي یاست ډېر چې درته په زړه پورې وو او ډېر دې خوښ وو کوم ولایت او کوم ځای و بنجامیر مې ډېر خوښ و په څه سبب باندې هغه ډېره ښایسته اوبه درلودې او ډېره ښه هوا یې درلوده ښه یخه داسې اوبه وې لکه دغه درجې ښه اوبه ډېرې وې در دغه که لږ وې یا ډېرې وې ډېرې وې هغه تقریبا شینوالی هم ډېر زیات ده د اوبو کومه ځلا چې د یا روښنایي د صفاوالي هغه هم ډېر زیات او دغه شاوخوا ماحول هم فکر کوم دغه جغرافیایي موقعیت چې دغه هم ډېر ښه ور جوړ کړی هغه هم اوس کار پر شروع انشاءالله در دغه بیا ښه جوړ کړي مخکې خو هم جوړ خو اوس بیا ښه جوړ ستا په نظر که دغه ساحه هم دغسې جوړه شي څنګه دی ډېر ښه خوند به وکړي کله لکه بنجامیر ته چې خلک ځي د کندهار د بېلو بېلو ولایتو څخه همداسې به د بل ځای څخه دلته خلک راځي ډېر ښه مننه کومه تا ول چا ته به ورسم کریم لاجان کریم لاجان زه به نو کرا په هندوانو کې ونه مشلم سلام علیکم وعلیکم السلام جوړ یاست الحمدلله تاسو ښایست په خیر یاست مننه خوشحاله اوسئ کریم لاجانه دا راته وایي چې نن میله څنګه ده نن خو میله بیخي ماشاءالله خوندوره میله وه او ډېره ښایسته میله وه ښه د هغه خوند یې په څه شي کې و
خوند یې بس په دا ځای کې و چې یو خو په هندوانو باندې ساعت تېر سو لکه څنګه چې تاسې په موضوع خبر سواست نو هندوانه خوندوره ده رنګ یې مازې بس ما مخکې وویله بیخي خوندوره ده یا خوندوره خو نه ده هغه په دې خاطر چې دغه نفر چې و د هندوانې چې خرڅولی دا زموږ د ملګري شناخته وختي نو بس دا زموږ زیاتره ملګري دا ګمان کوي وایي چې دا معنا ورسره شریک دی په دا دغه دی بیا مستري دی د موټرسایکلانو هغه یو موټرسایکل دوه راته راولي د جوړېدو دپاره نو کله چې دغه ملګري نور ولایتونو ته میلو ته ځي تاسې ورسره یاست بلکل و ښه اوس به نو د دا میلې یو راز به نه پټوې صحیح دی یو جالبه چې پیښه شوې څنګه وه په اشپزۍ کې وه داسې یو بله جالبه پیښه شوې چې ستا ذهن ته درځي او ستا نه هېرېږي چې وخت داسې انډیوالانو سره کښېنئ او بیا په یاد کې چپلانکۍ داسې یو واقع هم په یاد ده چې داسې یو موضوع پیښه شوې جالبې خو داسې ډېرې پیښې شوي دي نو داسې خاص جالبه خو مې ذهن ته نه راځي خو بیا هم داسې ځای راغلي یو چې مثلا په میله وتلي هم لرې ساحې ته تللي نو دا شی مې ورسوی چې هغه یو مهم شی بس مثلا غوښې پخوو هر څه مو نور آماده کړي بس غوړي مو هېر سوي نو خاص مهم شی چې غوړي مو هېر سوي یا مو کبکېرو دا شیان هېر سوي بس دا موضوع نن هم دغسې نن نن پیښه سوې ده او داسې نور مې نه په یادېږي خو ډېر داسې خاطرو سره مخ سوي یو ډېره مننه کومه دوستانو موږ هم داسې راسو غواړو دغه ځوانانو سره کښېنئ یو ګړی داسې ټوکې ټکالې ورسره وکړو خو بغیر د دغه درو نفرو سره نور زما سره خبرې نه کولې خوای راسه بده وه یا ټوله بس خبرې در سره کوي او ټوله خوشحاله دي نو بس هغه کوچنیان څنګه وایي زما ستا چشتې جوشې دي وایي نو بیرته چې سره په خلاص وایي څنګه دي بس ما تا سره خوشحاله وي بلا کل په کلي د مابین بس د سره خوشحاله یا کل په کلي د مابین ځم نه ته چې خپله هندوانه نه وشي جان کړي موږ به داسې ولاړ سو د نورو دوستانو په طرف باندې میله زیات راغلي دي غواړو چې دوی سره هم د زړه خواله وکړو ورسره کښېنو مننه مخ راکړې او رالاس ډېر خوشحاله سولو مننه جوړه راتګ سم ډېر مننه خوشحاله اوسئ دوستانو دا چې دا ونې موږ د دالې ساحې ته راغلي یو په دې ساحه کې د زیاتو ځوانانو غوښتنه دغه وه چې د دغه دالې شاوخوا چې کومه سیمه ده په دې کې باید د پارک سیستم جوړ سي د نورو ولایتونو څخه چې ځوانان راځي هغه به هم دلته راځي نو دوستانو موږ هم وغوښتل چې په دغه تړاو باندې د ځوانانو سره خبرې اترې ولرو او د دې د میله د دوی سره ولمانځو نو دوستانو دا به زموږ د دې ونې خپرونه تر بلې خپرونې پورې ما حنان ته اجازه راکړئ د الله په امان ښه وخت